بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مشرانو په اجازه مونږ زرونه کلي نه وروسته د ګلغونډۍ کلي ته راغلو چې هغه د تېرې مرستې په اړه معلومات واخلو چې رسېدلې دی نه ده رسېدلې د مشرانو تاییدي او په راتلونکي کې چې دوی کوم مشکلات دي دوی د مشکلاتو په راپور واخلو چې خلکو ته واستوو چې خلک خارج کې کوم دي هغوی ته هغوی غوښتنه وه چې موږ ته دا مشکلاتو یو لیست یو هغه ولېږئ چې موږ وکسو چې دغه کې کوم مشکلات لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه میراب ولد جلال خان زوی یم د ګلغونډۍ کلي اوسېدونکی یم. موږ ته مخکې مرسته چې راغلې ښه په ترتیب راغلی دی ښه په اصولو یې موږ ته راکړی دی موږ ټولو غریبانو ته ویشلی دی هغو ته رسېدلی دی او موږ ډېر خوښ یو دغې مرستې دي. خدای دې وکړي چې بیا داسې مرستې موږ سره وشي. دویم مشکل یې موږ دغه دی چې موږ په ګلغونډۍ کې یو جامع جومات لرو چې دغه جومات کې تقریبا 600 کسان لمونځ کوي. د دغه چت خراب دی دغه بهیږي او څکېږي اوبه څکېږي لاندې فرش خرابوي. نو موږ غواړو چې دغه جومات موږ ته چادر ولګوي چې د جومات موږ ته ړنګ نه شي موږ ته په آینده کې په درد وخوري. او دا جومات جوړول دا صدقه جاریه دی. دا صدقه جاریه تر آخرته پورې به تاسو ته ثواب رسېږي او خدای دې وکړي چې دا موږ ته جوړ کړو تاسو ته یې ثواب ورسېږي. خیر اوسئ. مننه صاحب. انشاءالله تاسې غږ به مو رسوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ د ګلغونډۍ کلي زه عقل خان نامیږم او پلار مې اپریدی. موږ په ګلغونډۍ کې څه مشکل لرو. هغه مشکل چې موږ یې والیاره دی چې هغې کې موږ سره کومک وکړي هغه خلک چې موږ سره کومک کوي هغو سره د خدای کومک وکړي. هغو نه مو ډېره مننه کوو چې موږ هغه لیارې نه ډېر په تکلیف یو او څو موټر مو په دې لیارې کې وغورځېدل. ژمی دی او په واورو کې مریضان پېښېږي او ولادت مریضان ورته پېښېږي نو دغه لیارې نه مو ډېر په تکلیف یو او موږ غواړو چې هغه خلک مو سره کومک وکړي خدای یې پوره کومک سره وکړي دوی سره د خدای کومک وکړي او موږ ډېره مننه ته نه کوو چې موږ ته دغه لیاره جوړه کړي. او دیوال د تقریبا لیاره دی خو ډېره تنګه دی تقریبا یو 300 متره لیاره دی چې دغې کې موږ ته بوره ووایي په سیمټو سره چې دا لیاره مکمه شي او د موږ موټر پر راشي او موږ ډېره مننه ته نه کوو. خدای دې دوی آباد لري. دغه د خارج وروڼو ته څه پیغام لري؟ خارج ته موږ دغه پیغام لرو چې موږ دغه غریبانو خلکو سره تاسو چې کومک کوئ او تاسو سره د خدای کومک وکړي او دا خلک ډېر عاجز دي او ډېر مسکین دي تاسو کومک ورسره کوئ دا د خیر لاس تاسو ور اوږدوئ لاس ورکوئ. خیر اوسئ. مننه عیسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د ګلغونډۍ کلي ځوانانو سپین ږیرو ملایانو صاحبانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دا چې د 1402 کال د دویمې میاشتې 5 تاریخ دی او د خارج کې مو چې څومره خویندې وروڼه او څومره مسافر دي هغو ته سلامونه دي د مبارکي یو. تاسې کسو چې اوس مو په ګلغونډۍ کلي کې یو او د شریف کلي زادرانو کلي د کوټکي کلي کوم مشکل چې وم هغه واورېدل تاسو ته په ویډیو کړی دی انشاءالله هغه به مو درستوو. دغه څومره مشکل چې څومره کله مو دلي واقعا چې دا مو لیدلي دي مشکل دي. د ګلغونډۍ کلی تقریبا 300 کوره دی او ډېر مشکل لري. دوی غوښتنه هم دا دی چې موږ ته یو استنادي دیوال چې د موټر په ژمي کې او په خاټو کې خویږي نه بله لیار دوی نه لري بغیر د دې کې یوې لیارې نه چې تقریبا 300 متره طول دی. او دویم د جمعې جومات چې موږ خپله لیدلی دی چې څکېږي څکوبی لري او که دا ورته انچادر شي تاسې چې څومره واسطوان وي انشاءالله موږ ته دعاګانې دي او موږ د ټول د لیونی کام کې وګرځېدو ټول چې څه مشکل وو هغه په ګوته کړل او تېره مرسته ډېره په خوشحالۍ او ډېره په خوښۍ د ټولو په خوښې موږ یو څه کمیټه زیاته کړه. خارج وروڼو مو دا پیغام دا دی چې د سبا ورځې دپاره مشکل یې چا نه وي څه نفر مو زیات کړل هغه ښه مخلص ښه ځوانان خلک دي چې راتلونکي کې انشاءالله مو دمه پکېږي راتلونکي کې انشاءالله اوږه په اوږه مو سره حرکت کوي. خوشحاله آباد اوسئ بغیر د دعاګانو نه مو سره هېڅ نشته. الله دې تاسې خوشحاله آباد لري. الله دې تاسې په عمرو کې برکت واچوي. څوک چې دغه دردېدلي کړېدلي ځورېدلي غریب مظلوم ولس سره کومک کوي الله دې دوی ته په دنیا په آخرت اجرونه ورکړي. خوشحال آباد اوسئ. موږ ډېر خوښ یو ډېر خوشحال یو. الله مو خوشحاله لره په آخري کې ومن الله توفیق.